سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ یاست او ورځ مو په خیر پیل کړئ. لکه څرنګه چې په تیر ویډیو کې موږ تاسو ته د ډایورسټي ویزا په اړه باندې ټول معلومات شریک کړه چې څنګه په 1990 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا پروسه شروع کړه شوه. دا د هغو هیوادونو لپاره ځانګړې شوې ده چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکا متحده ایالات ته د 50,000 نه کم کسان استول شوي دي. هر کال ډایورسټي ویزا 50,000 ویزې دغه هیوادونو وګړي ته ورکوي. هغه څوک چې ثبت نام ورته وکړي او خپل کنفرمیشن نمبر ځان سره وساتي، کله چې د ریزلټ اناونس شو نو وروسته له هغه نه خپل نتیجه کتلی شي. نو د دې پروسې د ټول معلومات موږ تاسو درکړي دي. اوس راځو د دې پروسې د ثبت نام طریقه تاسو ته درښیو پر خپل سکرین باندې. نو راځئ ویډیو تر پایه راسره وګورئ تر څو کوم دی درسره پاتې نه شي. نو راځو د کمپیوټر سکرین ته او ستاسو سره ویډیو شریکو. دلته به زه تاسو ته خپل په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک درکړم. د هغه لینک په ذریعه باندې تاسو کولی شئ داسې هغه ووهئ، په هغه لینک باندې کېکاږئ او وروسته له هغه نه دغه انټرفیس تاسو ته خلاص شي. نو لینک یې په ډسکرپشن کې موجود، تاسو کولی شئ چې د هغه څخه اپلای ورته وکړئ. نو راځو لومړی دلته چې کوم د دې دلته تاسو ته وخت درکوي هغه 30 دقیقې کې باید تاسو خپل ثبت نام وکړئ. یعنې 30 دقیقې وروسته ستاسو کوم ثبت نام یې هغه نه منل کېږي. نو اوس راځو لومړی دلته پارټ 1 انټرنټ انفارمیشن ستاسو معلومات، لومړی فامیلي تخلص یا لاست نیم یا فامیلي نیم. ځینې کسان د هوتک کې لکه موږ چې فامیلي نوم هوتک دی نو موږ هوتک ږدو. دغسې ستاسو د نوم اوله برخه یعنې حکمت او دوهمه برخه یعنې الله. ځینې کسانو علي احمد یا محمد علي، که ځینې کسانو نوم کې بیخي میډل نوم نه یو نوم لکه علي خالي علي محمد علي نه، نو تاسو نو میډل وایلی شئ. اوس له هغه نه جنسیت دی چې میل راځي، میل کولی شئ، زنانه او مردانه. اوس هغه د زوکړې تاریخ دی چې څنګه په کوم تاریخ باندې تاسو پیدا شوي یاست. اول راځي میاشته یعنې 10مه میاشته، بیا پسې ورځ راځي چې په کوم ورځ پیدا شوي، په 20 تاریخ باندې، بیا کال دی په 2002 کې. وروسته له هغه نه راځي هغه ښار چیرې چې تاسو پیدا شوي یاست، هغه ځای چیرې چې تاسو پیدا شوي یاست. زه په کندوز کې پیدا شوی یم نو زه دلته کندوز لیکم. وروسته له هغه نه هغه هیواد چیرې چې ته پیدا شوی، لکه کندوز په افغانستان کې، زه په افغانستان کې پیدا شوی یم او دغه ځای همداسې ساتو. وروسته له هغه نه راځو فوټوګرافي ته یا د عکسونو ځای ته، چیرې چې تاسو عکس باید 1.50 په 1.50 ملي متره کې وي یا 2 په 2 انچه کې وي، یعنې د پاسپورټ سایز تاسو عکس وي کوم چې د دې معیار مطابق وي چې بیکګراونډ یې باید سپین وي او عکس باید صفا وي، کوم داسې جوړ کړل شوی نه وي. وروسته له دې نه چې کله تاسو عکس ورکړئ او ستاسو عکس مو اپلوډ کړئ، وروسته له هغه نه میلینګ انفارمیشن ستاسو اوسنی ادرس چیرې چې اوس اوسېږي هغه د پاسه خپل ادرس ولیکئ. لکه څرنګه چې زه په سټلایټ ټاون کې اوسېږم نو دلته سټلایټ ټاون لیکم، ادرس مې سټلایټ ټاون دی، ښار مې کوټه ده او ډسټرکټ یا ولایت مې بلوچستان دی. او د هغه وروسته چې کوم پوسټل کوډ دی د کوټې ده 782300 دا د کوټې پوسټل کوډ دی. سټلایټ ټاون یو ځای شو او د اوس له هغه نه راځو هغه هېواد چیرې چې اوسېږي، لکه پاکستان کې زه اوسېږم، تاسو خپل نمبر ورکولی، تلیفون شمېره ورکولی شئ چې په کوم ستاسو تلیفون ادرس وي. وروسته له هغه نه راځو ایمیل ادرس ته چې کوم ستاسو ایمیل وي هغه تاسو دلته لیکلی شئ، لکه څرنګه چې زما ایمیل لیکل شوی دی تاسو هم لیکلی. وروسته له هغه نه ستاسو د تعلیم کچه چې ستاسو د تعلیم کچه څومره ده، آیا لومړني ښوونځي کې یاست، عالي لیسه کې یاست، ډګري نه لري یا عالي لیسه ده او ډګري ورسره لرئ، هر یو تعلیم کچې د هغه مطابق تاسو دا انتخاب کولی شئ. لکه څرنګه چې ما عالي لیسه یعنې شهادتنامه پاس کړې ده، زما سره شهادتنامه شته. وروسته له هغه نه ستاسو میریټل سټیټس یعنې تاسو اوس په کوم حالت کې یاست، واده مو کړی دی نه مو دی کړی، مجرد یاست، مجرد وکړئ ځکه چې دا د مجردانو لپاره ډېر چانس ده. وروسته له هغه نه کنټینیو اپشن ووهئ او کنټینیو اپشن چې مو کله ووهو وروسته له هغه نه ستاسو ټول معلومات دوباره تاسو ته راځي. په هغه کې ستاسو نوم، فامیلي نوم، ستاسو چې کوم جنډر دی، دغسې د برت اف ډیټ، د زوکړې تاریخ، هغه ځای چې ته پیدا شوی اوسېږې، ټول معلومات دوباره راځي. دوهم ځل دا چک کړئ تر څو تاسو خپل معلومات صحیح او دقیق ورکړئ. کله چې معلومات وکتل نو بیا د سبمیټ بټن ووهئ تر څو تاسو دغه اپلیکیشن واستوئ. وروسته له هغه تاسو ته دغسې شی راځي، دا ستاسو د تایید نمبر دی، دا کنفرمیشن نمبر. دا تر ټولو مهم دی، که چیرې ستاسو سره دا نه وي روان کال تاسو خپل نتیجه نشئ کتلی. نو هیله ده ویډیو مې خوښه شوې وي. داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره لایک، کمنټ
او شیر کړئ، ویډیو سره شیر کړئ نور ملګرو سره.